د حامد کرزي وړاندوینه حقیقت ثابته شوه. امریکایي سرتیر خپلو هډو کې خوندي خو افغانان په وینو کې لتپت. دا چې څنګه او د چا د لاسه په همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ له هوکړې وروسته په افغانستان کې یو امریکایي سرتیر هم نه دی وژل شوی. نوموړي ویلي چې دا لوی پرمختګ دی او په افغانستان کې د ټرمپ تګلاره بریالۍ ده. ارګ وایي چې امریکایي سرتیر ځکه نه دی وژل شوی چې طالبان له حکومت او افغانانو سره جګړه کوي او طالبان بیا وایي چې دا ښایي چې دوی د دوحې تړون ته ژمن دي او که په داخلي برخه کې هم کوم توافق کیږي نو دوی به همداسې ژمن پاتې کیږي. د پمپیو دا خبرې هر افغان ته له درده ډکې دي. د افغانستان جګړه یو امریکایي جګړه وه او لا هم ده. جګړه امریکا پیل کړه، امریکا وغځوله او لا هم د امریکایي ګټو لپاره روانه ده. پخوا که په دې جګړه کې افغانان وژل کېدل خو یو درد به یې امریکا ته هم رسېده. خو له بدمرغه امریکایي ځواکونو اوس په خپلو اډو کې خوندي دي. افغانان یو بل سره وژني او لا هم معلومه نه ده چې تر کله به د افغانانو وژنه همداسې روانه وي. امریکا په افغانستان کې لومړی امنیتي تړون د همدې لپاره وکړ چې سرتیر یې اډو ته ورټول شي او مرګ ژوبله یې کمه شي. دا هغه ویره وه چې پخواني ولسمشر حامد کرزي لرله او هغه په زغرده دا خبره کړې هم وه او له همدې امله امنیتي تړون هم لاسلیک نه شو. خو ولسمشر غني تړون لاسلیک کړ. امریکایي ځواکونه په اډو کې تر ډیره خوندي شول او مرګ ژوبله یې ډیره راکمه شوه. له دې امله چې بیا هم ګواښ و او ویره وه چې دا ګواښ به طالبانو ته د پرمختللو وسلو په رسیدو سره لا زیات شي. نو ځکه یې د سولې خبرې پیل کړي او د دوحې له هوکړې وروسته اوس دا د امریکایان پوره خوندي شوي دي. خبره یوازې دا هم نه ده چې امریکایان خوندي شوي بلکې د امریکا لګښتونه هم میلیارډونه ډالر راکم شوي دي او سرتیرو ته یې د خوندي وتلو لاره برابره شوې ده. ښایي د جګړې ښکېل لوري دا حالت توجیه کړي، مقابل اړخ ملامت کړي او یا بل دلیل ووایي لکه اوس چې ویلي دي. خو دا په رښتینې معنا هر افغان ته له درد، غم او خفګان څخه ډک حالت دی او د پمپیو خبره د هر افغان زړه دردوي. دا د خواشینۍ خبره ده چې اشغالګر ځواکونه خوندي دي او یا هم خوندي وځي خو افغان لا هم په وینو کې مزل کوي او هره شیبه یې ویني او خوښي په بمونو او مرمیو سوځي. اوس هغه وخت دی چې دا حالت بدل شي. که امریکا خوندي وي افغان هم باید خوندي وي. د سولې روانې خبرې باید په جدیت سره مخ ته یوړل شي. دا خبرې باید ژر پایلې ته ورسیږي او په دې برخه کې هر ډول غفلت د افغان وژنې د دوام سبب ګرځي. ټول اړخونه باید ژر تر ژره یوه داسې تړون او توافق ته لاره هواره کړي چې ټول افغانان خوندي کړي او بیا موږ همداسې یو خبر ولرو چې له توافق وروسته یو افغان هم په جګړه کې نه دی وژل شوی.